د امریکا ولسمشر د اسرایلو لومړي وزیر ته ویلي چې د ایران د ټولو ګواښونو خلاف امریکا د اسرایلو د امنیت دفاع ته ژمنه ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د امریکې ولسمشر جو بایډن د اګست پر لومړۍ نیټه د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په خبرو کې ډاډ ورکړی چې واشنگټن د ایران د ټولو ګواښونو په وړاندې د اسرایلو د امنیت دفاع ته ژمن دی. په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هونیا له وژل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر جو بایډن او د هغه مرستیالې کاملا هیریس د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یو لاند پیغام کې ویلي چې جو بایډن یو ځل بیا د ایران او په سیمه کې د هغو د ملاتړو ډلو حماس، حزب الله او حوثي اغیانو په خلاف د اسرایلو د دفاع په اړه خپله ژمنه تکرار کړه. په بیان کې راغلی دی چې جو بایډن او هیریس په دغو ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د شخړو پر کمولو هم ټینګار کړی دی. له امریکایي مشرانو سره تر دغو خبرو مخکې اسرایلو اعلان کړی و چې په بیروت کې د حزب الله یو لوی قوماندان په برید کې وژلی، خو د اسماعیل هونیا د وژل کېدو په اړه یې لا کومه تبصره نه ده کړې. د ایران نوي صدر مسعود پزشکیان او د دې هېواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د اسماعیل هونیا وژنې تور په اسرایلو پورې کړی او ګواښ یې کړی چې د دې برید په غچ کې به اسرایل سخته سزا وویني. په خپله حماس ډلې هم د خپل مشر اسماعیل هونیا د وژنې تور په اسرایلو پورې کړی دی. د امریکې ولسمشر جو بایډن د اسرایلو د ملاتړ د هڅو په لړ کې له وزیر اعظم نتنیاهو سره د بلاستیک میزایلو او ډرون الوتکو د خطرونو او د امریکې د دفاعي پوځ د ځای پر ځای کولو په اړه هم بحث کړی دی. اسرایل د تیر کال د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې په غزه کې له حماس سره په جګړه اخته دی. اسرایلي چارواکي وایي چې د حماس په هغو بریدونو کې 1200 اسرایلي وګړي وژل شوي چې اکثره یې ولسي وګړي دي. اسرایلو د دغو بریدونو په ځواب کې په غزه کې د حماس په ضد عملیات پیل کړي دي چې د غزې د روغتیایي د چارواکو په وینا تر اوسه پورې پکې څه باندې 9480 کسان شهیدان شوي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي.